او د مدینه شریفه د هجرت د اسلام د مضبوطوالي سره او د اسلام د کلکوالي سره ډېر تعلق دی. اسلام چې الله مضبوط کړ نو د مدینه شریفه د هجرت نه پس اسلام الله مضبوط کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې د دین او د اسلام دپاره ډېر محنت او کوشش وکړو. هر چاته چې کمې دوستو کمې رشته دارو کمې د کلیو کم د بارو هر چاته خپل وس وکړو او دعوت یې ورکړه چې مسلمان شه. خو یو څو کسان خدای مسلمانان کړل. د طایف سفر وکړو او د طایف په سفر کې ډېر تکلیفونه ورته ورسېدل. د حج په سیزن کې حج له خو د یو ځای بل ځای نه خلک راځي به د حضور پاک دا اراده وه چې یاره دې خلکو له دعوت ورکم ځکه د خپل وطن او د کلي دا خلک دا مسلمانان نشي خو کیدی شي چې د بار خلکو ته خدای دین او ایمان ورسوي. نو حضور پاک به د حج په سیزن کې په خفیه طریقه او په پټه طریقه باندې یو کس سره میلاوېده او د الله د توحید او د یووالي د عقیده به ورته مخکې کوله. خو د مکې چې کم کافر و هغې په دې پوه یو چې دلته خو ته خلک ځان ساتي مونږ خو ته د وطن دا خلک منې کوو خو هسې نه چې دې چېرته د حج په موقع د بار خلک ځان سره ملګري نه کړي. هغې په دې سوچ کې و نو هغې به کوڅو کې او لارو کې خلک کېنولو چې د بار نه به څومره قافلې حج له راتلې نو هغې به ورته وي چې ګورې زمونږ په دې مکه کې یو سړی دی او ګورې لیونی دی او ساحر دی او چاته به یې کله به وي جادوګر دی او کاهن دی او هغه ته به نه نږدې کېږئ. که هغه درته څه خبره کوي چې واو نه رایې ګورئ ځکه که د هغه خبره هم واورېده نو کور په کور به دشمنۍ دله جوړې کړي. د پلار او د زوی په منځ کې به دله روانه جوړه کړي. د ښځې او د خاوند په منځ کې به د دشمنۍ جوړې کړي. داسې جادو ورسره دی. زموږ په مکه کې کور په کور دننه بهر د یو بل سره دشمنۍ پیدا کړې. نو خلک خو په دې یریږي چې واقعي په داسې مصیبت ته ونړوه. تر دې حده پورې چې د بار نه به کوم خلک حج له راتل یا عمرو نه به راتلل نو هغې به غوږونو کې مالوچ منډلي او ټوکړې به یې په غوږونو کې کېښودې چې هسې نه بې اختیاره د اواز زموږ دې غوږ له راورسوي او په موږ چې ته جادو نشي. لیکن سره د دې دومره رکاوټونو حضور پاک به لګیا خپل محنت به یې کو. نو یو ځل د مدینې څه کسان راغلي وو تقریبا 6 کسان. نو مینا کې یو غونډی د عقبه غونډۍ ته وایي دا هغې غونډۍ نبي علیه السلام شاته کړل وی تاسو ته یو څو ضروري خبرې کوم. نو چې شاته کړل نو نبی علیه السلام ورته د اسلام او د ایمان دعوت ورکړه. ګوره الله یو د شریک نه لري او زه د خدای پیغمبر یم زه دې له رالیږلی یم چې د الله پاک دین دې خلکو ته ور ورسو. نصیحت یې وکړه د حضور پاک د هغه نصیحت په هغه 6 کسانو یو اثر وشو او هغه 6 واړه خدای پاک مسلمانان کړل. دا د مدینې و. خو نبی علیه السلام ورته وی چې ګورې دا خبره به پټه ساتئ دې نه به څوک خبروی نه دلته زما بلا دشمنان دي نو زما خو د وطن کلي دي زه ترې ځان ساتلی شم ما ته خدای بچ کوي خو ګورې تاسو ته تاوان به ورسوي. بس ځای خپل کلي ته لاړ شئ او خپل وطن کې دا دعوت وچلوئ. هغې لاړل مدینې شریفې ته او په مدینه شریفه کې دا دعوت ورو شروع کړ او بیا کال لا وی ځان سره نور ملګري راولئ او دا به زموږ ورځي او دا به هم نیټۍ د دې غونډۍ شاته به سره میلاویږو. نو کال له دې ځان سره نور کسان هم راوستل او په هغه نیټه باندې د هغه غونډۍ شاته حضور پاک هغه نورو کسانو له هم دعوت ورکړ. مجموعه 12 کسانو رب العالمین هغې مسلمانان کړل. وی پټ بخورې خبره به پټه ساتئ هسې نه څوک دنه خبر نشي. دی لاړل مدینې شریفې ته او هلته د اسلام دعوت شروع کړو. خلکو ته دین رسوئ ایمان رسوئ. بس دا یې زه نه پیسې غواړم نه بادشاهي غواړم نه مشري غواړم نه زما څه تمې شته د چا نه. یو تمه مې ده چې الله پاک دا خلک مسلمانان کړي او اسلام څه ته وایي چې یو خدای ومني
او ما پیغمبر ومني چې د خدای رسول بس دی لاړل او دی دعوت شروع کړ. آینده کال نیټه ښودې وه 2 یا 3 یا کسان د مدینې رالل حج له د حج په بهانه او هم د هغې غونډۍ شاته حضور پاک په نیټه ورسره یې ښودې وه ورته نبي علیه السلام ورغې او دې کسانو له د ایمان دعوت ورکړ. هغه 2 یا کسان رب العالمین ټول مسلمانان کړل. حضور پاک خوشحاله شو چې شکر الحمدلله د خدای کرم د خدای فضل د الله احسان شکر دی چې که په مکه کې زه چا قبول نه کړم خو د مدینې خلکو قبول کړم. که مکه کې چا خدای یو ونه پیژن خدا د الله فضل دی چې د مدینې خلکو الله یو پیژن. زه وی لاړ شئ مدینې ته او هلته د دغه ایمان دعوت وچلوئ. بس دا 2 خبرې دي چې الله یو ومنئ خدای له شریک نشته او زه د خدای رسول یم چې زه درته سویم دا به زما د خپل طرف نه نی دا به د الله د طرف نه. دا 3 کاله محنت نبی علیہ السلام د حج په سیزن کې وکړو خو چې دا 3 یا کسان کله مسلمانان شو نو دی حضور پاک دوی خو ته خو پته ولګېده چې دله خو په مکه کې ډېر لوی تکلیفونه میلاویږي او دی خو څوک کوله او خبرې ته دلته نه پرېږدي نو هغوی له دعوت ورکوي صاحب مدینې ته راځه موږ سره لاړ شه مدینې ته نو هلته به کوله او د دین دعوت وچلی دلته رکاوټ شته هلته به راته هېڅ رکاوټ نه دلته د دشمن شته هلته به انشاءالله دشمن می او موږ به د مدد کوو. دعوت یې ورکړه د هجرت حضور پاک له. حضرت عباس دغه وخت کې موجود و دې لا د اسلام یې ښکاره کړی نو بعضې علما وایي پټ مسلمان و خو ښکاره اسلام نو ښکاره کړی او څوک وایي له ایمان یې نو قبول کړی دی ولاړو نو حضور پاک یې روارو په د مدینې خلکو ته وایي ای د مدینې خلکو دا څه کوئ زما د اروارو تاسو مدینې ته بوځئ. هغه وخت کې ورته لا مدینه نه وي یثرب به یې ورته وي دې تاسو یثرب ته بوځئ مدینې ته بوځئ. دلته قوم شته څوک ورته غږ نشي کولی او د قوم د وجې محفوظ دی او که دې تاسو بوته ولته ورته چا تاوان او نقصان ورسو نو تپوس به یې ګورې بیا ستاسو نه کوو. هغوی ورته وایي تی مونږ ته حواله که ته خلاص مونږ به خپل سرونه وشیندو قربان به کو خو دته به څوک رانه لاړې مخامخ توږ نه کي. دا مکان مدینه ده یثرب دی دا مکه نه ده ما ته مونږ ته حواله کې حضور پاک له دې دعوت ورکړ. بس دا 3 کاله پرله پسې دا حج په سیزن کې او په موقع کې حضور پاک دا دعوت وچلو. هلته لګیا دی مدینه شریفه کې د اسلام دعوت چلیږي. مدینه شریفه کې د اسلام زور و شور داسې شروع شو چې یو صحابي دی حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه د هغه په کور کې دعوت شروع دی د اسعد ابن زراره او یو صحابي دی په سترګو نابینا عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه هغه مشر استاد صدر مدرس الګیا د خلکو ته قرآن ښیي او حدیث ورته ښیي او د اسعد ابن زراره مدرسه کړې وه ځان له مدرسه نه وه. اتفاق دو چې هلته هم خلک خبر شو چې خبر شو نو د مدینې خلکو میټینګ راوغوښته او ټول سرداران راجمع شو الکان راجمع شو او دا باس شروع شو چې د مکې نه هلکه څه خلک راغلی دی او نوې عقیده خورول غواړي او زمونږ د پلار نیکه چې کومه زړه عقیده ده هغې پسې بد رد وایي د دې مخنیوي پکار دی د دې مخنیوي پکار دی چې دا شی ختم شي او که داسې نی نو دا خو زمونږ د پلارانو د نیکونو دین دی هغې پسې ولې مونږ پسې خبرې کوي نو چې اوس هم خدای دې نه کړي دلته څوک راشي او زمونږ د دین خلاف دلته کار کوي نو مونږ به پرې خامخا خفه کړي لکه د هر چا خو خپل دین دی کل حزب بما لدیهم فرحون هر چا ته خپل دین خوږ دی هغې ته خپل دین او خپل هغه چې خپل مذهب و هغې خوږ نو هغې وایي چې دا څوک راغلی دی هر څوک چې دی که مسلمان ځان ته وایي او که مؤمن ځان ته وایي خو موږ د دوی دین نشو زغملی زموږ د دین خلاف دشمني کوو او چې څوک هم موږ سره زموږ د دین خلاف کوي ورسره پوهېږو دا باس شروع دی یو هم تقریر کوي بل هم کوي یو نوجوان کس دی اسید ابن حضیر اپاسد هغه ویل لکه مال یو تجویز دله در کوم داسې کار کوو چې دا مسلمانان چاروستی دی او په کور کې دیره کړي دي اسعد ابن زراره دا زما دوست دی نو لاول به داسې وکړو چې ور به شو زه پویو چې دا مسلمانانو شړي خپل مکې ته
مکه پیشه او دوی پیشه او نوې عقیده نه خورئ او زمونږ د عقیدې بد نه وی نو که سم شو ښه پخه او که نه شو زما دوست دی لومبې به ستاسو نه مخکې دیم راپسې به تاسو یې خو اول پویول خو پکار دی خلکو ویره دا خو دې هوښیاره خبره وکړه نو سید ابن حضیر ورغې هغې اسعد ابن زراره رضی الله عنه ته دروازه وواله اوله بار راووته وی مرګري یو خبره درته کوم زما خو دوست دی په بدو مې نه پرېږدو اورېدلي دي چې تا د مکې نه څه خلک راوستی دی او نوې عقیده خورئ او زموږ په مذهب او زموږ دین پسې بد رد وی نوې دین خورئ بایجان خلک ټول راغونډ شوي دي ستا خلاف میټینګ شروع دی تورې وسرې در باندې راتلل جنګ یې د سره کو او د قوم مقابله کول هم نشي خو ما ورته وویل چې دې زما دوست دی پیوم مهرباني وکړه دا څه کې د بار نه د خلک راوستل او نوي دین خورئ او زموږ زوړ د پلار نیکه دین دی په هغه دین زما پلار ښخ دی ستا پلار ښخ دی زموږ نیکونه ښخ دي زموږ ناګیانې ښخې دي نو دا خراب دین شو ستاسو دا ښه شو د قوم دشمني ته په سر ماله او نه د قوم سره دشمني کولی شي مهرباني وکړه دا خلک وشاړه اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه سید ابن حضیر ته وایي یاره خبره خو دې ډېره ښکلې وکړه واقعي د ټول قوم دشمني په سر اخیستل دا خو زه نشم کولی خو ته یو کار وکړه ته را دننه شه د هغې سړو خبرې واوره نو که د هغوی خبرې غلطي یو خبره هم پکې غلطی نو ته مټې ونیسه په خپله وشړه ته زما دوست دی ستا اختیار او که خبرې ټیکي نو قوم ته ووایه چې اخر تاسو له څه تاوان دا خو ډېرې ښې خبرې کوي او که غلطي بس اختیار ستا دی دی خوشحاله شو چې اختیار زما دی دا خو زما لوی نه وشي دا خو که زما اختیار دی خو زه به اوس د مټه ونیسم چې ځای نو په ټول مدینه کې به زما نوم وشي چې د جنګ نه موږ دی اسید ابن حضیر بچ کړو او جنگ ده ختم کو او ده جوړه وکړه او په صلاح او سلامتي مسلمانانو شړل نو دا ډېره هوښیاره خبره ده نو کور ته وردن نه شو چې وردن نه شي چې کوم نابینا صحابي و عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په دواړو سترګو ړوند نو اسعد ابن زراره رضی الله عنه هغه ته وی د سره یو څو خبرې وکړه د تاسو پسې راغلی دی او ستاسو خلاف میټینګ شروع شوی دی چې دا مسلمانان وشړه د سره یو څو خبرې وکړه نو هغې عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ته د قرآن شریف تلاوت شروع کړه نورې خبرې نه کوم د خدای قرآن درته وړو تلاوت یې شروع کړه او په ډېر ښکلي اواز یې ورته قرآن واوراو چې قرآن اسید ابن حضیر واورېد رپرپې پرې راغی وجود نه خولې روانې شوې رنګ یې بدل شو وی اسعد دا څه شی دی دا ده چې اورم دا څه دا خو د هغوی په ژبه کې و قرآن عربی کې دی په عربی خو هغه پوهېږي د هغې ژبه کې و دا زه څه اورم وی دا زموږ د الله کلام زموږ د رب کلام دی زموږ ښکلي پیغمبر باندې نازل کړی دی زموږ ستاسو د هدایت دپاره دقه ټکي دوی وی دا وی دا خرابې دي دا خبرې اسید ابن حضیر قسم په خدای که دومره ښکلې خبرې مې چې ته په ژوند کې اورېدلې دې خو د ما اړه راوویسته ما نه اړه بار راوویسته ستاسو د دین څه نوم دی وی زموږ د دین نوم اسلام دی ستاسو د پیغمبر څه نوم دی زموږ د پیغمبر نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم ستاسو دین کې چې څوک داخلیږي په کومه طریقه به داخلیږي وی هېڅ ګران کار نه دی یو دوه ټکي به ووایې وی بس ما ته ښایې دا دین مې خوښ شو دا خبرې مې خوښې شوې دا قرآن را باندې خوږ ولګېد دا د الله کلام ما ته رښتونې ښکاري دروغجن نه ښکاري بس هغوی ورته یو دوه ټکي وښول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسید ابن حضیر هغه وخت کلمه شهادت وی رب العالمین مسلمان کړه چې مسلمان شو کله لاړ قوم لا قوم ته ودرېد ای قومه تاسو خو په اکو بکو لګیا یې هسې څه چغې جوړې کړې دي د هغې خبرې خو تاسو نه دي اورېدلې هغه ډېر صالحان خلک دي دیندار خلک دي جنګ پسند شر پسند نه دي دهشتګرد نه دي دهشتګرد نه دي خو ډېرې ښکلې خبرې کوي د هغوی خو ډېر ښکلی دین دی او ما یې خبرې واورېدې زه خو یې ملګری شوم سلام علیکم قوم وی دا څه په غم واورېدو مونږ ولېږه دی چې دا به ټیک کې میاس کې دی د هغوی ملګری شو هلک وی پوه نه شوې دوکې کړې نوجوان یې پوه نه شوې دوکې کړې
یاره دوکه خیمه خو دا دین پرېږدم نه بس دا مې قبول دی اسلام. مشر پکې و سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه، دا مشر دی د خزرج قبیلې سردار دی. هغه ویل که ما پرېږدی زه ورځم، زه پوهوم ځکه دا زما د ترور زوی دی دا چې چا د مسلمانان راوستي دي، زه به یې ښه پوه کړم، زه مشر یم په عمر کې تجربه مې شته او دا مسلمانان پرې دله زه شړم. نو که مې پرې وشړل او پوه شو خو ښه، او که پوه نه شو نه مې د ترور زوی دی تاسو مې د قوم یې تاسو سره ملګري یم هغوی سره نه کوم. هغوی وی بلکل ورشه کاکا جي. دی راغی، چې راغی اسعد ابن زراره ته یې دروازه وویله او ورته راووت څه دی جي؟ وی یاره ما اورېدلی دي چې تا د مکې نه څه خلک راوستلي نوي دین خورئ، زمونږ د پلار نیکه زوړ دین پسې بدې ردې وی. دا خلک وشړه اسعده، د قوم مقابله نه ته کولی شې نه زه کولی شم، ټول قوم ستا خلاف بل و در پسې راتلل، خو ما منې کړل چې ودرېږه زما د ترور زوی دی دې پوهوم او ګورې اسعد ګورې زم د قوم مقابله نشم کولی، زما دغه فرض و چې تا پوهوم. دا خلک وشړه زمونږ د پلار نیکه دین پسې بدرد وایي، نوي دین خورئ، دې ته هېڅوک منلو ته تیار نه دی، مهرباني وکړه داسې کې د قوم دشمني په سر اخلئ. هغه ورته وی ماما زویا ته خو هوښیار سړی راشه وردننه کوم دی، دا ستا خپل کور دی او ته زما ورور یې او تی دا مټه ونیسه ته وشړه. ولې زه غلط کار کوم؟ تا ته د خلکو مخ راړم او ځان ته د خلکو مخ راړم، خو یو کار به کې لاول به د هغوی خبرې اورئ، که خبرې غلطي بلکل لر کوه او که خبرې غلطي نه نو ولې راباندې میلمانه شړئ؟ دیم په لالچ کې راغی چې یاره واقعي زه ورځمه او خبرې به یې واورم او د مټه به یې ونیسم چې دی په مخامخا لوی نوم به مې وشي چې دغه دی ملک یې راله د مسلمانانو نه پاک ویشړل. چې دې څنګه ورغی اسید ابن حضیر هغه نابینا صحابي ته غړوند صحابي ته په عبدالله ابن ام مکتوم ته د سره هم یو څو خبرې وکړه. د هغه خبرې څه وې؟ قرآن. هغه ورته قرآن شریف واورو په خشته اواز، په هغه اواز چې په کوم اواز د رسول الله مبارک مخکې ویلی دی، هغه قرآن چې د حضور پاک نه زده کړی دی، چې قرآن یې واورو او هغه نه خولې روانې شوې، د هغه وجود هم پرپرپي شو، رنګ یې زیړ شو. هلکه اسعد داسې دي، زه خو په ټوله دنیا ګرځېدلی یم، د هر چا خبرې مې اورېدلې دي، خو داسې کلام خو ما چاته نه دی اورېدلی. دې کې خو دروغ نشته، دا خو ډېرې ټیک خبرې دي، سوچه خبرې دي، صفا خبرې دي. ستاسو د دین څه نوم دی؟ اسلام. د پیغمبر نوم هم څه دی؟ محمد صلی الله علیه وسلم. هلکه دا اسلام خو ټیک شو مې پیژند، اسلام مې وپیژنې. په دې کې چې څوک داخلېږي څنګه به داخلېږي؟ یو دوه ټکي به ووایي داخل بشم، کلمې شهادت یې ورته اورو. هغه کس چې د خزرج قبیلې سردارو سعد ابن عباده، هغه هم رب العالمین مسلمان کړ. لاړ قوم ناست په زرګونو، میټینګ شروع دی چې دې مخامخ ودرېده. وی ملګرو زه څنګه سړی یم؟ وی ته خو ډېر ښه سړی، ته خو زمونږ مشر یې، زمونږ سردار یې. وی روغ یم که لیونی، هوښیار یم که قمقل؟ نه صاحب ته خو هوښیار یې، روغ سړی یې، زمونږ د یو قوم سردار یې، نو که زه یو فیصله وکړم زما خبره به ومنې؟ د هغې خو دا خیال و چې دی به راته وایي چې راځئ چې پرې ورځو. دا زندهباد خو د هر چا خوښوي، هغې خو په دې سوچ کې پراته دي. او بلکل صاحب حکم کوه، هسې نه رانه رستو نه شئ، نه خدای دې نه کړي چې موږ به تا یوازې پرېږدو، اډر کوه ته مخکې موږ در پسې یو. وایي ښه داسې کار دی. د دې سړو خبرې مې واورېدې، دوی چې په کوم دین د اسلام ورته وایي، د دوی چې کومې خبرې مې واورېدې دا د الله کلام دی او دا هغه د دوی مشر چې دی هغه پیغمبر دی. په مدینه کې یهودیان اوسېدل. دا یو بله خبره درته وکړم، ګیر چاپېره په مدینه کې یهودیان اوسېدل. هغه یهودیانو به د آخرې زمانې د پیغمبر صفتونه کول، لکه چې موږ اوس تاسو ته د عیسی علیه السلام صفتونه کوو چې دجال به راځي، د هغه نه پس به عیسی علیه السلام راځي او بیا به دا دجال لګي دنیا کې به کفر خورئ او چې عیسی علیه السلام راشي نو په بابلوت کې به مردار کی او ختم به کی او د عیسی علیه السلام دا شکل دی دا شکل دی.
دا دجال دا شکل دی دا خبر چې څنګه زه تاسو ته کوم دقسې به د مدینې یهودیانو هغوی سره خو توراتو او پخواني کتابونو د مدینې خلکو ته به هم دا خبرې کولې آخر زمانې پیغمبر به راځي دا صفت وي دا صفت وي داسې خبرې به کوي داسې خبرې به کوي نو د مدینې خلکو دا ټولې خبرې د هغوی نه اورېدلې وې نو چې دی سعد ابن عباده دا عبدالله ابن ام مکتوم نه کوم قرآن واورېده اب پوه شو او لکه د خو هماغه خبرې دي چې یهودیانو چې د آخر زمانې پیغمبر کومې خبرې کوي خو دغه دي که هغوی چې وایي د آخر زمانې پیغمبر به راځي او د هغه چې کوم صفتونه دي هغه خدای ده ماته وایي که دا خو بقه دی نو سعد ابن عباده ټول قوم ته وایي چې خفه کېږئ ما دا هغه پیغمبر دی دا ما چې د چا خبرې واورېدې د دې خلکو مشر هغه پیغمبر دی چې یهودیان موږ ته وایي چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي دین اسلام سوچه دی او دا چې سما واورېدل قسم دې په دنیا په ملکونو ګرځېدلې ما د هر چا خبرې مې اورېدلې دي شعرونه مې اورېدلې دي کهانت مې اورېدلې دی جادو باندې پوه شوی خو دا شعر نه جادو دی نه کهانت دی نه شعر و شاعري ده دا د رب کلام دی او زه خو یې ملګری شوم زه خو مسلمان شوم او تاسو ټولو ته وایم چې زما ملګرتیا وکړئ او ټول مسلمانان شئ ځکه که دغه پیغمبر دلته راغی نو یهودیان به پرې زموږ نه مخکې ایمان راوړي نو بیا به زموږ سایه په مخ باندې ځای چې د یهودیانو نه ور مخکې شو او موږ په دې سړي ایمان راوړو نو په دغه ځای کې چې څومره د مدینې خلکو څومره کافرانو په یو ژبه رب العالمین ټول مسلمانان کړل الله داسې کول چې دلته په مکه مکرمه کې आवाज بند دی څوک یې نه پرېږدي نو مدینه منوره کې الله د رسول الله مبارک رڼا ورسوله زموږ د پښتانیو خبره کوي دی وی خان ملک د خپل کلي او میا مولا د بل کلي دا د پخوا نه را روانه خبره ده خان ملک د خپل کلي خلک د خپل خان او د ملک قدر کوي د بل کلي خلک دا خان او ملک نه پیژني هغوی قدر نه کوي او د خپل کلي خلک د خپل میا مولا خیال نه ساتي د قانون هغه ځای نه را روان دی د نوې نه دی خپل کلي کې چې ډېر لوی عالم هم وي که نه او لوی مولا مي د خپل کلي خلک یې هغه مره خیال نه ساتي لکه د بل کلي خلک یې چې څومره قدر او کم خیال ساتي زموږ تورنګزی په دې بار کو شکر دی زموږ د تورنګزو خلک زموږ د علماو قدر زیات کوي احترام زیات کوي خو دا قانون حق دی نه را روان دی د مکې خلک د پیغمبر مبارک خپلو خو دشمنان دي د مکې خلک د حضور پاک خپل دي خو په شا وله لرې اچوي د مکې خلک د حضور پاک خپل قومدار دي خو په کاڼو یې ولي ابو لهب یې خپل تره دی په کاڼې غدارې پې کړی دی د مکې خلک د حضور پاک د کلي د قوم دي خو د ګریوان نه نیسي مرای کې صادر ولا چي خبرې ته نه پریدي خبره ولا نه اوري د میلمنو سپکاوي ولا کوي د مرګرو سپکاوي ولا کوي او چې کم د حضور پاک مرګرو حضرت بلال او حضرت خباب نو په ګرمو شګو به سملول او مدینه خلک د بل کلی دي د حضور پاک لا تل نه دی ایمان پیروړو لا ور رسیدل نه دی او دلادل خدای پاک مسلمانای چې حضور پاک له هجرت وکړو فضا وته خوشګواره چې ورغه تقریبا د مدینه خلک مسلمانان دي یو څو کسانو چې هم د ژبې مسلمانانو منافقان نو بهر کې دې دوو یا دریو یو کسانو حضور پاک له دعوت ورکړه د هجرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله سره مشوره وکړه نو جبریل علیه السلام ورته وویل چې دا ملګري دې مدینې ته لیږه کوم چې ستا ملګري دي یو دوه لیږه مدینې ته خو دی ورته لا نه ویلي چې ته به ځې نو حضور پاک صحابو ته وی زه مدینې ته هجرت شروع زه ځان وباسئ مدینې ته نو یو دوه درې بتلل په مکه کې خدا د دې ظالمانو نه تنګ یو دوه درې بتلل مدینې ته رسېدل به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو خوب مې ولید ما یو خوب ولید چې د اسمان نه یو سپومۍ راله مکې ته مکه کې را پرېوته او د مکې داسې رڼا کړه او ناګانه دا سپومۍ د مکې نه لاړه یثرب ته یثرب د مدینې زوړ نوم و اوچته شوه بیا اسمان ته او بیا لاړه نیغه مدینې ته او ورسره په مدینه کې ستوري م راکوشو
او داسې ستوري دي او داسې سپومې ده چې د مدینې د کوڅو او د کوټو ګوټونو ته یې رڼا ور ورسوله رڼا خوره شوه او دا سپومې بیا راله مکې ته او چې مکې ته راله نو د مخکې نه په مکه کې رڼا ډېره زیاته شوه او یو ځل بیا د مکې نه لاړه مدینې ته او چې مدینې ته څنګه دا سپومې ورسېدله نو د هغه ځای کې ورسره بیا بلا ستوري ملګري شو ډېر او رڼا ډېره زیاته شوه او دا سپومې بیا اوچته شوه او زما د لور کور دی د عایشې د هغې په کور کې را پرېوته خو غیبه شوه وایي چې دا خوب مې ولیده نو زه په دې خبره پوه شم چې دا سپومې نبي کریم صلی الله علیه وسلم او دا رڼا د نبوت رڼا ده او دا سپومې خو مکې له راله خو د مکې نه به دا سپومې مدینې ته ځي او په مدینه کې به ورسره نور ستوري ملګري کېږي نور ملګري یاران دوستان او دا رڼا به په مدینه کې خورېږي او د مدینې نه بیا به مکې ته راځي مکه به فتح کېږي مکه کې به رڼا خورېږي او د مکې چې فتح شي دا سپومې به بیا واپس مدینې ته ځي دا پیغمبر به واپس مدینې ته ځي او هلته به بیا رڼا خورېږي او بیا به زما د لور په کوټه کې وفات کېږي او د هغه په کوټه کې به دفن کېږي خوب هم حضرت ابوبکر ولید او تعبیر هم ولا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایسته نو پر پوه شو چې حبشې ته خو صحابه لاړل خو حضور پاک لا دړه دې نه مخکې حبشې ته صحابه هجرت کړو او مدینې ته معلومیږي دا چې نبی علیه السلام به ځي نو هغه دوه خانې واغېستې د هجرت د سفر دپاره او د کیکرو د پاڼې به یې پېښوړې سموره د غټ کیکر پاڼې ښې سربې کړې ځکه دا خو تقریبا 4.5 میله مزل دی کیلومیټر دا خو بلا مزل دی لږ خو نه دی دا په معمولي څاروي نه کېږي نو چې خلک رو تلل یو دوه نو حضرت ابوبکر صدیق راغی نو حضور پاک ته وی الله رسوله خلق خو روان دی مدینې ته زه لاړ شم وی نه ته به نه ځې انتظار وکړه بس پوه شو وی صاحب ما ولې نه پرېږدې ستا اراده شته ته ځې سوې او امکان لري چې زه م لاړ شم ته ایثار شه ما سره یو ځای به دی بس ابوبکر پوه شو چې دا ما د خوب تعبیر ټیک دی حبشې ته خو صحابه لاړل حضور پاک لا نړه او مدینې ته به نبي کریم صلی الله علیه وسلم دی خوا د مکې خلک پوه شو چې دا مسلمانان خو یو دوه روان دي او مدینه کې راته بلاک جوړیږي او ممکن ده چې دا پیغمبر هم لاړ شي مدینې ته نو موږ به څه کوو نو یو میټینګ یې راوغوښته په مکه کې دارالندوه د مشورې ځای دی میټینګ یې راوغوښته لګیا دی مشوره کوي د هر قوم سردار پکې ناست دی دا شیطان نه دی ابلیس دیم د یو شیخ نجدي په شکل راغی یو بوډا سپینګیري په شکل دروازه والا هغې وی څوک یو میلمه تاسو سره مې ضروري کار دی د دروازې کولو که کاکاجي څه کې وی زه خبر شویم چې تاسو د دې پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم خلاف میټینګ راغونډ کړی دی نو زما هم د دې دین بدي شي زما هم ډېر بدي شي نو که زه هم دې مشوره کې کېنولم نو زه به دله ډېره ښه مشوره درکړم تجربه مې زیاته ده او خیاره مې عقلمنه مې هغې وی کاکاجي راځه ډېره ښه ده شیطان هم پکې ور دننه شو کېناست میټینګ کېده یو کس پکې دا مشوره ورکړي داسې کار به وکړو چې نظربند بیګ یو کوټه کې به واچو ابوالبختري یو مشر کافر و هغه دا مشوره ورکړه دې به نظربند کړو کوټه کې به واچو او یو روشندان به پکې پرېږدو داسې یو نوړی ډوډۍ به ورله ورغورځو رو به وجود ټپ شي اخره کې به مړ شي خلاص به شي دا ابلیس لعین شیطان دی خو د انسان په شکل دی وی دا رایه زما نه ده خوښه تاسو که دې کوټه کې واچو دلته د قوم ملګري دي لوی قوم یې دی هغوی به یې دنه خلاص کړه به یې پرې خفه شي وی به چې دا څه کوئ دا هغه خپل دین ستاسو خپل دین نو کوټه کې نه شی بندول یو ورځ به یې بند کړې 2 ورځې به یې بند کړې خو لوی قوم یې دی دا رایه نه ده ټیک دا غلطه رایه ده چې شیطان ووي خلکو یا کاکاجي ټیک ووي دا رایه ټیک نه ده بل یو کس پاسېد هغه وی داسې به وکړو چې بار به یې وشړو په یو اوښ به یې کېنه اوښ به پورې به یې کلک وتړو اوښ باندې به پړې ور واچو بس چې ته بار به یې وشړو دې پیښه موږ به ترې خلاص شو دا شیطان بیا پاسېد وی دا هم ډېره غلطه خبره ده
هغه له دومره خوږه ژبه خدای ورکړې ده که باره مشړه ځان له بلا ملګري پیدا کړي نو په تاسو به حمله وکړي مقابله بیا نه شي کولی هلکه دا خبره هم ډېره مزېداره ده دا هم ټیک ته دا ټیک نه شوه ابو جهل پاسېد یاره وایي بس لنډه خبره دا ده چې مړ به یې کړو مړ به شیطان پاسېد بیا وایي چې وجنې به یې څوک خبره خو د مرګ ستا نه ده خو د هغه قوم د بنو هاشم که کم مسلمانان دي خو هغه ملګري دي چې کم مسلمانان نه دي هغه هم ملګري دي دین یې ورسره شریک نه دی خو ملګري دي نو وجنې به یې څوک د قوم مقابله به یې څوک کوي کاکاجي نو ته خو زموږ هره خبره رد کوې نو ته ووایه څه وکړو وی دا خبره ټیک ده دا وجل یې پکار دي خو تاسو یې په داسې طریقه مړ کړئ چې د قوم نه یو مشر راوچت شي د ټولو قومونو نه او په شریکه په املا وکړئ بس ابو جهل وی دا خبره ټیک ده د ټولو قومونو نه به یو کس راغونډ شو او په کور به د شپې ورشو حمله به پې وکړو بس مړ به یې کړو نو قوم به د چا نه بدلل اخره کې به په دیت رضا کو سلو خان به ورکړو د مړي په سر کې سلو خان دي سلو خان به ورکړو بس جوړه به ورسره وکړو قوم به د کم نه بدل اخلي شیطان لاس وپړقولو زنده باد دا خبره ټیک ده دا کار به کله کوو شیطان ورته وی ګوره د ښې خبرې له وخت مه ورکوئ ښې خبرې له وخت مه ورکوئ بېګانه پې ورځئ بس قصه خلاصه کړئ یو شمکي تریخ ګوټ ته تېری کړئ چې قصه خلاصه قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا سازشونه جوړ کړل کافرانو لیثبتوک چاوې نظر بند کوي او یخرجوک او یقتلوک او یخرجوک چاوې د وطن نه وباسو او چاوې وجنو یې دا میټینګونه او دا مشورې شروع شوې ویمکرون سازشونه جوړول چې موږ په دې طریقه د رسول الله مبارک نه ځان خلاص کو ویمکر الله الله خفیه یو تدبیر جوړ که والله خیر الماکرین که دا ټول مخلوق یو ځای شي او یو خفیه تدبیر جوړی د چا خلافه نو الله چې کم پټ تدبیر د هغه د بچوالي پیدا کي والله که څوک ورته تاوان ورسوي خدای چې څوک بچ کوي هغه ته څوک تاوان نشي رسولی جبریل علیه السلام لال او رسول الله مبارک ته ټولې خبرې وکړې چې ستا خلاف دا میټینګ وشو سازش شو او بېګاله به مهرباني وکړي د کور نه به په خپل بستر به نه سملې د کور نه به وځې او لارې درته زه برابروم حضرت ابوبکر د غرمې وخت چې جبریل ورته الوې نو لاړ نیغ حضرت ابوبکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې جبریل ورته الوې نو نیغ ابوبکر کره لاړ بیبي عایشه وایي ما خپل مور او پلار په کوپر نه دي لیدلی چې په خبه د پیښې زما مور او پلار مسلمانانو او داسې ورځ په موږ نه ده تېره شوې چې په کومه ورځ کې سهار او ماښام حضور پاک موږ کره نه دی راغلی دومره مینه یې وه مینې سره لاړ حضرت ابوبکر ته وایي څوک دی کور کې وباسه یو پټې دوه خبرې کوو ابوبکر ورته نور څوک نشته یو عایشه ده د نبي علیه السلام ته ورکړې وه او یو اسما ده دا دوه لوڼه مې د نور څوک نشته وی ښه ابوبکر ما ته خو الله اجازت راکړه چې مدینې ته ځه وی زه ملګرتیا غواړم وی ته مې ملګرې او صاحب دوه اوښانې مې ساتلې دي او ګیا مې پې خوړې سر بې کړې مې دي یو تال او یو ځان لا یو ستا شو یو زما حضور پاک وی اما بغیر ثمن فلا بې پیسو بنالم د هغې پیسې به درکو علما وایي چې پیسې د یوې اوښې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته ورکړې دا هغه قصوه اوښه وه به د هجرت شو ولې پیسې ورکړې ډېر مضبوط سفر ډېر قیمتي سفر ډېر د ثواب سفر او دې سفر سره اسلام خور شو نو چې دا ټول ثواب الله پاک پیغمبر مبارک له خپله ورکړي چې په خپله اوښه دا سفر هغه قصوه ډېره قیمتي اوښه وه چې وحی به کلم نازله شوه نو یو چې نبي علیه السلام به په کم څاروي سورو نو ټینګېدې به نه شو هغه څاروي به ځمکې ته پرېوته ما سوا د دې اوښې نه دا اوښه چې ته ملاسته نه ده فیصله په دې وشوه چې موږ به بېګاله زه راوځم او ته به ما سره شي وځو به نو یو سړي سره یې خبره کړې وه د مخکې نه عبدالله ابن اریقط هغه ته لارې معلومې وې هغه سره یې د پیسو خبره کړو چاته به وې نه او مونږ چې تا ته کله ووایو
نو ته به موږ مدینې ته بوځې خو په داسې لار به م بوځې چې عامه لاره نه چې د په شاړه لار به م بوځې دا پخوا چې به قافلې تې د یو ځای نه بل ځای ته نو یو رهنما به ورسره هغه ته به لارې معلومې وې هغه له به پیسې ورکړې او قافلې کې به روانو خلکو ته به یې لاره ښودله یو د حضرت ابوبکر رشته دار دی عامر ابن فهیره خدمت هم کوي او رشته دار هم دی وی دی به ځان سره د خدمت دپاره بوځو څلور په څلور بوځو حضور پاک د شپې علي صاحب راغوښته حضرت علي رضی الله عنه ته وی زه وځم او زما په بستر به ته نن څملې او ما سره د مکې د خلکو امانتونه دي نو ته به دا امانتونه خلکو له ورکې او موږ پسې بیا مدینې ته راځه ګوره دغه وخته پورې په رسول الله مبارک د خلکو دون اعتماد دی چې امانتونه خلکو پیغمبر علیه السلام سره یې ښودي د شپې نه کافران رالل او د حضور پاک د کور نه ګیر چاپېره تو شو کور یې ورته محاصره کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راپاڅېد جبریل ورته وی داسې به وکې شګې به راوالې او وبنولې لارې کوڅې ټولې درته ډکې دي ناکبندۍ راته ځای په ځای شوي دي خو فکر مه کوه شګې به راوالې وبنولې دی دا شګې به الله پاک د دې ټولو کافرانو سترګو ته ورسوي دی به سترګې مږي او ته به ترې نه غوځې او مقصې وشوه نبی علیه السلام چې څنګه راووت او بس شاهت الوجوه شاهت الوجوه او شګې راواغېسته وینوستلې شګې الله پاک د ټولو کافرانو سترګو ته ورسولې هغې لګیا دي خپلې سترګې مږي اوښې ته بیږي خدای داسې زلزول راغی طوفان راغی او نبی علیه السلام مخکې روان دی ابو جهل او دا ټول ولاړ دی او نیک حضرت ابوبکر صدیق کا راورغی ابوبکر راپاسه هغې ځان سره راپاسه او غار ثور ته لاړل د ځمکې نه تقریبا 1.5 میل یا پاوکم 2 میله د اوچت دی او سخت غر دی سخت اسان هم نه دی اوږد مزل پکې ډېر دی مزل غار حرا کې مزل کم دی خو نیغ دی د دې نه سخت دی او دې کې مزل ډېر زیات دی اوږد غر دی اوږد دواړه لاړل غار ثور ته چې سار پېشمني شو نو کافرانو په کور حمله کړه چې ورغلل نو په کور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو په بستر حضرت علی پروت و وی څه شو وی ما ته پته نشته نیم خبر چې چېرته تللی دی اوتې ډېر بېګا د شپې څنګه ووته وی څنګه نه زم نیم خبر اوتې دی هغې حیران شو چې خدای موږ ټولې لارې ناکه کړې دي یو ځای به په کومه لار حضرت علی صاحب یې ونیوه کوټه کې واچو خو بیا یې پرېښود ځکه د هغه پکې څه نو هغه غنیمت هغه خلکو امانتونه واخیستل واپس یې کړل او مدینې ته روان شو او حضور پاک او حضرت ابوبکر 3 شپې په غار ثور کې تېرې کړې 3 شپې او د حضرت ابوبکر زوی ابه ته او په غار کې به یې ورسره شپه کوله نو د مکې چې ټول ورځ په مکه کې ګرځېده د خلکو خبرې به یې اورېدلې چې خلک څه سازش کوي یو څه سکیم کوي ابه اورېدلې پړه کې به یې یادولې او شپې له به ته شپه به یې د نبي علیه السلام او د حضور پاک سره کوله او د هغې ټولې خبرې به یې ورته ورسول او عامر ابن فهیره به څاروي بوتل نو د غار ثور په خوا کې به سرول نو چې کله به د شپې د خوب ټیم شو نو څاروي به به راوشړل نو غار ته به یې ور ورسول نو پی به یې ترې واغېستل او حضرت ابوبکر صدیق او په نبي علیه السلام به یې څکل او بیا به پېشمنۍ څاروي مکې ته راوستل چې څوک را باندې پوه نه شي ټیګنې دوی دلته دی د حضرت بیبي اسما یو څادر و نطاق به ته وایي د دې پرتوګ د پاسه د عربو ښځې به اچوي چې د انسان د عورت پې ښه پټي او حیا پې ښه مضبوطه راشي نو هغه وایي ما خپل نطاق دا خپل کمربند وشلاو او په یو کې مې وله څه توخه او ستوان متوان واچول په هغه نیمه کې او باقي نیم مې وله په سامان کې کېښود چې دا به ستاسو درستخانې کې په لاره پې زه خوراک مراک خورئ نو دا به ځان ته لاندې خوروئ دې وجې نه هغې ته ذات النطاقین وایي کافران ابو جهل فورا میټینګ نه وغوښته چې سړی خو رانه ووته چېرته لاړ او اعلان یې وکړه چې که چا د پیغمبر علیه السلام سر راوړه سلو خانې نام او که چا د ابوبکر سر راوړه سلو خانې نام او که د دواړې راوړه 200 خان د یو په سر کې د سلو خانو انعام ووت
سلو خان خو داسې ده لکه دې زمانه کې چاله سل موټرې ورکړه او ډېر قیمتي شي بس خلک خواره شو او چې دې غار ته سنګ حضور پاک ور دننه شو ابوبکر ورسره دی رب العالمین حفاظت کوي ګوره قرآن شریف کې الله فرمایي کنه ویمکرون ویمکر الله دوی خپل تدبیرونه کوي زه خپل کومه دی د پیغمبر د نیوو د مرګ تدبیرونه کوي دی د بچاو تدبیرونه کو الله د غار په خوله کې اونه زرغونه کړه اونه جولاګي راغې په اونه کې جالې واچولې او یو شنه کمتره راله صحرایي هغې زر ډکې مکې راوړل او پکې ځان له جاله جوړه کړه او پې د پاسه کېناستا گیم پکې واچوله د غار خوله بنده شو چې الله حفاظت کوي نو په جولاګي هم کوي او چې الله حفاظت کوي نو په کمتر هم کوي او چې الله حفاظت کوي نو بې سر و سامان به د رب العالمین حفاظت وکړي او چې خدای دې وجلي نو په یو ماشي دې هم وجلی شي ډینګي وایرس ماشي څونه خلک د یو ماشي د لاسه مړه شو نمرود د چاله دا سمړ دی موږ به د خلکو چې نمرود د ماشي د لاسه مړ دی د ماشي د لاسه نو د بعضې فلسفیانو به او ماشي وجل او یو کتاب کې مې لیدلی و چې ماشي هم په خپه ګوډو نو پته نه لګي چا وله خپه کتلې ده دا پته داسې پته نشته چې دا خپه وله چا کتلې کوم اپریشن تیټر ته چا درنه کړی دی چې وګورو چې دا خپه ګوډه ده او روغه نه چا سره کیمرې وي خو بهر کیفه د یو ګوډ ماشي د لاسه نمرود خدای مردار که نو اوس مخلوق خدا ته الله ښیي چې په ماشي وجل کولی شم که نه شم کولی الله چې وغواړي کنه د الله حفاظت د سړي بچې او چې کله دی نه رب العالمین خپل حفاظت پورته که که نه نو باز خبره ختم هر وخت به د الله نه دا سوال کوي چې الله ما تا ته ځان سپارلی دی خدای نه ما خپل ټوپک بچ کولی شي نه مې خپل قوم بچ کولی شي نه مې خپله پیسه او دولت بچ کولی شي او که بچ کې مې نو څوک به مې بچ کوي الله بس دا عقیده وساتئ اسباب به استعمالی توره به م استعمالی دې زمانه کې ټوپک به م ساتې تماچه به م ساتې نوکر به م ساتې د شپې چې وده کېږي دروازه به م جرنده کې ایت کرسي به مو سره وی ولې اعتماد به په اسبابو نه کې اعتماد به په رب العالمین کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل اسباب استعمال کړل دروازې ونه د شپې ووته خپل اسباب استعمال کړل شګې ونسته خپل اسباب استعمال کړل غار ته ننوت دا د حضور پاک خپل اسباب دي هغه استعمال کړل چاته هغه غونو که د شپې پټ ووته ملګري هم ځان سره واغېسته خپل اسباب خو د پیغمبر مبارک اعتماد په اسبابو نه و په چا الله الا تنصروه فقد نصره الله اے خلق د مکې که تاسو ورسره مدد نه کوئ زه چېرته تلې ما ورسره کړی دی که فقد نصره الله اذ اخرج الذین کفروا دو کافرانو وویسته ثانی اثنین دوه په دوه اذ هما فی الغار غار کې ناستو دواړه نو کافرانو منډې تنډې شروع کړې او د حضرت خصائص کبرا کې سیوطي لیکلي دي چې غار ته کله وختل څه منځې مزلې وکړو ابوبکر وایي حضور پاک ته الله رسوله دا کافران د خپو د نښو نه معلومات کوي علم قیافې والا او دا د خپو د نښو والا خلک دوی سره دي نو لږ غوندې د یو چتومه په شا دې وړم ستا د خپو د نښو نه پته ونه لګی نو اوچته یې که غاره پورې پیغمبر علیه السلام دقسې یوړو نو چې هغوی څنګه تلل او ګرځېدل نو یې دې دی پورې خو قدم شته خو دې نه خو قدم نشته غارې ثور ته ورسېدل وختل یو کس دی بل ته وایي یلکه دې غار ته چتنې ننوتې نوره دنیا خو م لټ په لټ کړه بل ورته وایي د غار په خوله کې خو د دنیا نه غټه مشره ونه ولاړه ده نیا دې هم لا پیدا نه وه داسې زړه ونه د غار په خوله کې ولاړه ده نو چې دې دننه کېدل نو دا ونه نه ماتېده او دا پلار ته دې نه ګورې دی دغه ته جولاګي ته بابا چې دې پکې لګیا دی کار یې پکې کړی دی نو چې دې ننوتېده د جولاګي جاله نه ختمېده او هغه بیبي ته دې نه ګورې چې پکې ناسته راګیا اچولې ده کمتر نو جاله نه روانېده د کمتره نه تښتېده بې وقوف بچیا حضرت ابوبکر حضور پاک ته وایي الله رسوله کافران بار هغه دې راورسېدل هسې نه که لږ یې سر لاندې که نو موږ به ووینې الله اکبر الله څه وایي اذ یقول لصاحبه
لا تحزن ان الله معنا. حضور پاک سوته وی مرګري تا غم کو ټینشن مالا الله مرګري دی. یو کس بره متیازې وکړئ، هغه متیازې لیغې د غار په دې سوړه راوبهېدې او هغه بل مخامخ متیازې کولې. حضور پاک ورته ویل ابوبکر که دوی مونږ لیدې مونږ ته مخامخ متیازې کولې. الله مدد کوي، الله مدد وکړه کوي. دلته خلک وی حضور پاک ابوبکر ته وایي لا تحزن مه یریږه. یاره وی ابوبکر ډېر ډرپوک وی عیاذا بالله یرندوکي و. هلکه یو خبره تاسو ته وکړم، یاره خو په پیغمبرانو هم تېره شوې ده. حضرت موسی علیه السلام غټ پیغمبر و درون د لوی درجې دا معنا، لیکن چې کله کونټه وغورځوله او اجدها ترې جوړه شوه نو یره پرې رستو شو. الله ورته لا تخف ونه یریږي. فاوجس فی نفسه خیفة موسی، موسی کی یره راله. الله وی پام کوه ګورې ونه یریږي. ګوره موسی علیه السلام باندې یره راغلې. ابراهیم علیه السلام ته چې کله فرشتې راغلې او هغه وله سخې حلال کړه، سخې فرشتو ګوتې یې ونړېوله نو غل چې به راغی او غلا به یې کوله نو هغوی به د کوربه د کور والا خوراک نه خوړه. اوس خو نه غلاول په پرج ورشي، اوس خو چې کور کې غلا کوي لاول ډومبې په پرج ورشي نو ټول سامان راولي ښه خوراک وخي او کور والی تړلي او بس لاړ شي وتښتي. هغوی به دا کار نه کوه. نو ابراهیم علیه السلام ویارېد چې دا جوړ غلی دی، ما وله سخې سور که رویت که ونه خوري. قرآن حکیم کې الله فرمایي هغوی ورته ویل نه مونږ د خدای فرشتي یو، د لوط علیه السلام قوم پسې روانه یو. الله قرآن شریف کوي فلما ذهب عن ابراهیم الروع، ابراهیم نه چې یاره کله لاړه نو یجادلنا فی قوم لوط، بیا جګړه شروع کړه چې دا مه وجنې مزې. نو په ابراهیم علیه السلام یاره راځي لوی پیغمبر، موسی علیه السلام باندې یاره راځي لوی پیغمبر، نو که په حضرت ابو بکر یاره رسېدل طبیعي یاره خو په انسان راځي. لیکن زه تاسو پوه کوئ لا تحزن حزن یارې ته نه وایي. د یارې په معنا مستعمل دی خو خپله معنا یاره نه ده. حزن په عربی کې هغې ټینشن ته وایي چې د بل شي د وجې نه چاته راشي. زوی مړ شو دته ټینشن راغی، لور مړه شوه دته ټینشن راغی، مال روغ شو دته ټینشن راغی، خور مړه شوه دته ټینشن راغی، دې ته حزن وایي. نو دا به معنا وکم لا تحزن اے ابو بکر، زما د وجې په ځان ټینشن مه راوله، پریشانی مه راوله. پته ولګېده چې د ابو بکر په زړه کې کم ټینشن و دا د ذات متعلق نو دا د حضور پاک متعلق. په پیغمبر یریده په ځان نه یریده. لا تحزن دا معنا مه کوئ چې مټ در مه یریږه، نه دا څه معنا ده. لا تحزن زما متعلق په ذهن بوج مه راوله، زما متعلق ټینشن مالا په ما مه یریږه. ان الله معنا، موتا دواړو سره الله دی، ستا به هم کوي زما به هم کوي. او چې څنګه ننوتل حضرت نو په دې غار کې سوړې وې او دې کې چې تل لړم نی مار نی په جنجال و نړو نو یو ټوکړه ورسره هغې ټوکړې کو په یو سوړه کې ومنډله او یو دوه سوړي پاتې شوې نو سم لاس د هغې کې خپلې پوندې دا ګورې سیوطي لیکلي په خصایص کبرا کې یو کې خپله پونده کېښوده بل کې هم کېښوده او حضور پاک ته زما دې سینې د ډډه و الله رسول ودشي درنه مار دې مار تاویږي په دې سوړو کې چې دې له راته زوړه بنده ده هر یو بنده ده دې له ابوبکر له په دغه په ټک ورکړه. اوس دې خپلې خوا کوي رسول الله مبارک ودرې مار په ده رانه شي نو خپله دې خوا کوي مار لګیا دی ټک 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 ورکوي او د سترګو نه اوښکې روانې دي مار ټک خو دې خدای سړی ساتي. نبی صاحب ویل ابوبکر ولې جاړې وایي دې سوړه کې څو خوړم دې خوا که خپه چې خپه دې خوا کوي واجدها خامار ترې وویل دغه دې صاحب نبی علیہ السلام زر خپلې مبارکې لاړې راواخېستې ابوبکر خپې نه ته وکړې څه قیمتي خپه ده څه قیمتي خپه ده چې د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړې دې تاویږي. الله چوف یې پې وکړ ابوبکر وایي داسې شوه لکه چې درد مې په سترګو نه لیدلی او بیا مار نه تپوس کوي تا څه مجال دی چې زما ملګري دې وخوړو ته ما ملګري ولې خورې نو مارانو حیوانات هم حضور پاک سره خبرې کړې دي دا د حضور پاک معجزه ده.
الله رسول زه خو یو ځل په دې لاره تېرېدمه یو پیغمبر په دې لاره ته نو هغه وی دې غار کې به د آخرې زمانې پیغمبر 3 شپې کوي نو ما په دا غار کې ستا دپاره عمر تېر کړ ظاهره که مړ شوم نو بېله ده خو که چېرته زما وخت کې راغی مې ولیده نو اوس چې را باندې خوشبو لګېده نو لارې مې کتې کتې ټولې بندې وې نو بله چاره مې نه وه بېدین 3 شپې حضرت ابوبکر صدیق او 3 شپې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې غار کې تېرې کړې او د هغې نه پس واقعه انشاءالله که ژوند و آینده جمعه کې به بیان